بسم الله الرحمن الرحیم. د رمضان المبارک او د روژې متعلق چې کومې رویې د اصلاح قابل دي، په هغې کې یوه رویه دا هم ده چې زمونږ کې اکثر ملګري د رمضان المبارک آخري عشره چې ده دا په غفلت کې تیروي. د عشرې نه مراد 10 ورځې دي. آخري 10 ورځې چې دي دا د رمضان المبارک د ټولو نه زیاتې فضیلت والا ورځې دي، او په دې کې یوه شپه هغه هم ده چې هغه شب قدر ده، لیلة القدر باندې مشهوره ده، چې د هغې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه زیات دی په ثواب او په فضیلت کې. نو اکثر داسې چې د رمضان مبارک په آخري عشره کې ملګري د اختر تیاری شروع کړي او په هغې تیاری کې داسې مشغول شي چې د ورځې ټوله ورځ یا د شپې ټوله شپه د په بازار کې تیری، یو څیز خوښوه او بل څیز رد کوه، یو څیز راخله او بل څیز کېده، او په دې کې د ځان سره کرل ریبل کوه، او یوه ورځ نه بیا څو ورځې په دې شاپینګونو کې تیروه. نو دا رویه ده قابل ترک ده، د دې نه ځان راوباسل پکار دي. چېرته یو ځل یو ورځ سړی د ځان دپاره څه د خریدارۍ اهتمام وکړي، د هغې نه وروستو بیا د عبادت طرف ته دوباره متوجه شي او د رمضان المبارک د آخري عشرې برکتونه او د هغې فضیلتونه د هغې د حاصلولو کوشش کوي. دا خبره بیا د اختر په شپه باندې ډیره زیاته هغه حد ته ورسي، او هغه داسې چې د اختر په شپه باندې بیا زمونږ اکثریت ملګري داسې دي چې هغوی د رمضان المبارک هغه ټول ساعتونه، هغه ټول برکتونه او عبادتونه شاته غورځوي او د اختر په شپه باندې د غفلت ریکارډونه کیږي. بیا داسې غفلت چې هغه په عصیان او په ګناه کې راځي، په نافرمانۍ کې راځي. نو په ځای د دې چې الله رب العزت مونږ ته د رمضان المبارک میاشت نصیب کړې وه، په دې کې مونږ د ځان دپاره ګټې کړي دي، د دغې ګټې مونږ حفاظت وکړو، نو د هغې په ځای باندې مونږ د هغې د ضایع کولو طرف ته لاړ شو. نو دا ډېره غټه محرومي ده. په دغې ورځو په آخرو ورځو کې ښه محنت کول پکار دي، د اعتکاف اهتمام کول پکار دي، او دغه شان کومه آخري شپه چې ده د هغې د نافرمانۍ، د ناشکرۍ او د عصیان نه ځان ساتل پکار دي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق